په ښه راغلاست خدای مو راوله څه لرئ پښتو ادبي ډېرې یو لنډ شعر لرم ستاسو سره به شریک کړم په مینه به یې واورو ارشاد دی وایي زړه به مې اخر صبر له تا شي دا مې ومنه زړه به مې اخر صبر له تا شي دا مې ومنه ورک به مې هم دغه سودا شي دا مې ومنه ورکه به مې ګوره ښاغلی پوپل که چیرې ورکه به مې هم دغه سودا شي اخر ته داسې ووایه ورکه به مې هم دغه سودا شي دا مې ومنه ښه اوس څه صحیح رانغلې داسې سکته بیا نه درلودله سکته یې له مابین څخه ولاړه که څنګه سکته یې له مابین څخه ولاړه وایي زړه به مې اخر صبر له تا شي دا مې ومنه ورکه به مې هم دغه سودا شي دا مې ومنه تا غوندې مې ډېر ډېر بې وفا تر لاس ووتل ته که نه یې بل به مې اشنا شي دا مې ومنه ډېره مننه ښاغلی پوپل ښه شپه ولرئ ژوندي اوسئ سرلوړي اوسئ درنو لیدونکو موقعه د کاپیه باندې غږیږو که چیرې په همغږې برخه کې دوه پرله پسې ساکن بېواک غږونه راغلي وي نو همدغه موقعه د کاپیو یاده بیا هم اړیکه لرو اړیکه به واخلو السلام علیکم سلام علیکم وصال صاحب وعلیکم السلام ښه راغلاست خدای مو راوله ښه شپه درته غواړو جوړ یې بخیر شکر تاسو ښه یاست له بده مرغه دا هم ورور هم له بهر څخه و له ایران څخه د ورور اړیکه هم راپرېسوله ونه توانېدی کوم څه چې درود هغه موږ ته وړاندې کړي موږ ته یې راواوري او موږ ځینې واورو د کوم څه چې ده درلود درنودونکو نو دغه دوه ساکن بېواک غږونه درنودونکو لومړي ساکن ته قید ویل کېږي او دویم ساکن چې دی درنودونکو روي ده لومړی ساکن قید دویم روي ده بیا هم اړیکه لرو اړیکه به واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت ته دې کې پروت دی وبغل ته اولیاره عمر ابن خطاب له بده مرغه د ښاغلي مطمئن اړیکه د درېیم ځل څلورم ځل لپاره هم پرېسوله نو درنو لیدونکو څرنګه چې د کاپیې همغږې برخه په ساکن پیل کېږي او ساکن چې لومړی ساکن قید او دویم روي ده نو په دغه واجب باندې درنو لیدونکو دې ته موقعه د کاپیه تړلې کاپیه وایي بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم بله اړیکه لرو السلام علیکم وایي هلکه روغ به لیونی شي که د کاټلک مازدیګری دې ولیدو نه څنګه وایي هلکه روغ به لیونی شي وایي که د کاټلک مازدیګری دې ولیدو نه ښه ښه کیسه صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلاست عادل صاحب ښه راغلاست خدای مو راوله تاسو خدای دې ته خوشحاله ساته درنو اورېدونکو لیدونکو ته تخنیکي همکارانو ته ټولو ته زه کوم سلام وعلیکم السلام ښاغلی عادل څه لرئ پښتو ادبي ډېریت ویسا صاحب هغه د مکتب دوره رایاده شوه نو بس یوه ټپه مې درته وویلم وایي بلکل ښایسته په زړه پورې ویسا صاحب دلته چې چلو شي له 12 کاله مخکې موږ په پېښور کې مردان علاقه کاټلنګ کې ورته وي هلته مو درس دی ښوونځی مو لوستو نو دلته دا ټپه ډېره مشهوره وه که نه اوس هم په ذهن کې وم وایي ولېږه عیسی صاحب سره شریکه کړو بلکل چې د یاده ونوځي هغه څه چې زموږ تاسې په ولس کې وي زموږ تاسې ولسي ادب له مرګه وژغورئ په ولس کې موږ ډېر څه لرو باید راټول سي لکه لنډۍ لکه کاکړۍ غاړې د اتڼ نارې لوبې او یو شمېر نور چې په ولس کې موجود دي معماروي او داسې څه چې موجود وي دا باید راټول شي له مرګه که نه وي جوړېږي که جوړ سوي پراته وي زاړه موږ ته پاتې وي دا باید راټول شي او چې د مرګ کندې ته ونه لویږي بس ویسا صاحب د لارښوونو نه مې یو جوان مننه ویسا صاحب یو غوښتنه مې تاسو نه کوله بلکل ولې نه بس کله خو د اکا صاحب هم ځان سره راولی دلته ټوکه ټکره وکړي دا یې انشاءالله ولې نه رابېولم تاسو ته به یې در مېلمه کړم اکا به راولم اکا به دلته وي بس تاسو به د اکا سره د زړه خواله وکړي بس
خدای راته خوشحاله ده او استاد صاحب نن خو څه شی را سره نشته هېڅ نه کتاب را سره شته بس تاسو سره مې بس سلام کول غوښتل ښه وه چې اړیکه مو مننه بالکل ژوندي اوسئ سرلوړي اوسئ ښه شپه ولرئ پر لوی څټن مو سپارم درنو لیدونکو بله اړیکه هم دا لرو اړیکه به واخلو السلام علیکم وعلیکم حضرت صدیق دی پروت و بغل تا اولیار عمر ابن خطاب تا بدریج لمرا گورا جنت دی باقیه تا دورتلو ارمان لرما شهید حضرت عثمان تا دیر دوریج لمرا گورا دازم مطمئن دیریم بیقا سفارو زارا دازم مطمئن دیریم بیقا سفارو زارا دیتام نکل سوک نشتا بناگیج لمرا گورا ډېره مننه وروره تکلیف مو تاسو هم در رسوي مننه یو ځل بیا تاسو څخه خدای دې تاسې تل جوړ روغ خوشحاله او بریالي لري وصال صاحب ډېره مننه ژوندي اوسئ سرلوړي اوسئ عمر یې ډېر ښه ښه شپه غواړو په مخه مو ښه علامه مل درنو لیدونکو راځو د مقیدې کافیې یوه بېلګه به وړاندې کړو بیا هم بله اړیکه لرو درنو لیدونکو اړیکه به واخلو السلام علیکم غږ مې اورې سلام علیکم وعلیکم السلام ښه راغلاست خدای مو راوله مننه وصال صاحب سلامونه او مینه نیکې هیلې مې ومنه زما سلامونه هم ومنه او دا خوږ نوم ښه دې راته واخلې او څه لرې پښتو ادبي ډیریت مننه نوم خو مې نور اکبر منصفي دی له څمکنۍ ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې منصفي صاحب ښه راغلاست بیا خدای راوله نو څه چې لرې درنو لیدونکو ته ور واوروې ځکه چې دا په خپرونه کې تر ډېرو خبرو باید تېر سو څه چې لرو هغه باید داسې ژر مخامخ دغه ته وړاندې کړو درنو لیدونکو ته چې درانه لیدونکي هم په انتظار کې وي ډېر د شپه ده دوی هم انتظار کوي او ټلیفونونه کوي هغه د زړه خواله زموږ سره کوي دوی څه موږ سره شریکوي نو منصفي صاحب تاسو څه واورئ ستا دې نصیب شي محلونه پلنګونه مدام ستا دې نصیب شي محلونه پلنګونه مدام زما جونګړې ته دوا کوه چې ورانه نه شي چې ورانه نه شي هو هو زړګیه بس کړه نور د مینې دعوت مه ورکوه زړګیه بس کړه نور د مینې دعوت مه ورکوه د اوسنۍ زمانې ښکلي چا خپل کړي نه دي او بس یو بل داسې دوه بیته دي و چې ستا راتلو ته هرکلی وایو جانانه مونږ خو دې وخته سپرلی وایو جانانه هو چې قبر نه کړو زمونږ ټول ښکلي خوښېږي قبر نه کړو زمونږ ټول ښکلي خوښېږي خو بس یو نیم ته زړګی وایو جانانه مننه ښاغلی منصفي ژوندی اوسئ مننه بس یو دوه نفرو ملګرو انډیوالانو سره ډالۍ کوم تواب ساجد ته او نورخیل منګل ته میراب تبسم ته کندهار ښار کې پښتون حاکیار پنجي ته او بس ټولو اورېدونکو ته ډېره ډېره ژوندي اوسئ ښاغلی منصفي بریالي اوسئ سرلوړي اوسئ درنو لیدونکو بېلګه به یې وړاندې کړو د مقیدې تړلې قافیې مقیده تړلې قافیه لاس ته راس که ستا د دوو زلفو کمند که کلیسای د حرم هم به یې په بند که او زه په مرګ د خرابات به شا د مرګ سم او محبوبا که مخ ناګاهه راڅرګند که او چې خوږې خبرې کاندې لب شکره چې خوږې خبرې کاندې لب شکره خوله خوږه مې په مزه یې لکه قند که خوله خوږه یې په مزه مې لکه قند که درنو لیدونکو راځو اړیکو ته السلام علیکم سلام علیکم وعلیکم السلام ښه راغلاست خدای مو راوله عبدالله شمسور یم د غزني د ولایت د مقر د ولسوالۍ ښاغلی شمسور بیا هم ښه راغلاست خدای مو راوله نیکي او سلامونه وصال صاحب ته او د پښتو تلویزیون ټولو کارکوونکو ته پروګرام لیدونکو ته وړاندې کوم وعلیکم السلام ښاغلی شمسور څه مو راوړي د پښتو ادبي ډیرې ته یو شعر لرم غواړم چې په خپرونې ډېر ډالۍ کړم ارشاد یې په مینه به یې واورو ښاغلی شمسور ملیغوش کې مې لغمه په ګریوان راځي له بده مرغه د ښاغلي شمسور اړیکه راپرې سوله اړیکه یې وشکېدله
ونه توانېدی چې څه موږ سره شریک کړي. درنو بیا هم بله اړیکه لرو، اړیکه به واخلو. درنو اورېدونکو السلام علیکم. السلام علیکم استاد صاحب. وعلیکم السلام سره زوال صاحب، خدای دې راوله ښه راغلې. تاسو ته ښه ساعت وایم. تاسو او د پښتو ټي وي ټولو کارکوونکو ته خصوصا محیط صاحب ته د زړه له خپل درناوی د چلیدونکي څپو کې درلیږم. وعلیکم السلام. زموږ سلامونه مو منله ښاغلی سره زوال. لمن یم چې جوړ یې. بېشکر دی سره زوال صاحب، بیخي د چښتن لویه مهرباني ده. نن زه د خدای بخښلي ملنګ جان د خوږو نغمو له ډالۍ چې یو څو بیته د ده درته ډالۍ کوم، لمنې مې چې تاسې واورئ. ارشاد یې ښاغلی سره زوال، په مینه به یې واورو. ملنګ جان وایي په چا وژاړمه خدایه چې زما په عاجزانو اور بل دی د ظلمونو. خالقه دې دنیا عدل و انصاف ته حیرانېږم، دا څرنګه جهان دی. نه عدل نه انصاف شته، دا د مخې د شیشې دي، مظلوم دپاره چل دی. او نه سسته نه شوالی خو د شو خلکو پېښې دي چې څه یې بولي غل دی. او ظاهر سرکندونه منځ یې وګورئ نخرې دي، پټ زار ښکاره اصل دی. او ښه واوره ریاکاره په فریب دې نه وغولېږم، په مخ کې د شیطان دی. او راپورته نباتاتو که له خاورو نه سرونه د ښه ژوند سلسله ده. پر ما د استعمار پراته د واورو انبارونه همهغسې چیله ده. زما د ژوندانه باغچه ګل نمسي ګلونه راپېښه کشاله ده. او غمجن زه ملنګجان یم له غمو سره لوبېږم، همدغه مې ګلزران دی. مننه ښاغلی سره زوال. ګرانمن استاد صاحب، زما د خپلې شعري ټولګې چې د هغه ټولګه ما فعلا ورکړې ده، انشاءالله ژر به چاپ شي. هغه د ناخوالو او هیلو ځولۍ، د هیلو او ناخوالو ځولۍ تر عنوان لاندې ده. د هغه نه مې یو څو بیتونه راخیستي دي، تاسو ته وړاندې کومه، اجازه راکړئ. ولې نه، ارشاد دی. خو تاسو ته ډېر وخته پس راغلاست، کنې زموږ خو دا دی سره زوال صاحب چې یو غزل به درنو اورېدونکو ته مو وخت ورکړی دی چې یو غزل راته وړاندې کړي، ځکه چې ټولو ته نوبت ور ورسېږي، وار ور ورسېږي ټولو ته. مهرباني تا د ډېره ما که خطایي کړې نو چا وفاداري کړې، او دا هېواد په سرو وینو لتپت شو، ورسره چا بېماني کړي. او نه ما هیله پرې کړې او نه تا رحم پرې کړی، په ګډه مو وران کړی، ما تا دواړه ناکیسې کړي. اوس هم هغه کیسې دي چې زه تا او ما عفو غواړم. اوس هم هغه کیسې دي چې زه چې ته ما او زه عفو غواړم. اوس هم هغه کیسې دي چې ته ما او زه تا غل بولم، او تا کړي که ما کړي، دا دواړه سرزوري کړي. او ته دې ځان په فکرو زه په خپل قضاوت پاک یم، نو دا به تاریخ ټول راوسپړي چا چې ټکي کړي. او زه چې د قلم په ژبه ژاړم افغانانو ته، دې کې څه ګناه ده یا مې څه نافرماني کړي. صرف چې واقعیت او حقیقت شعرو کې لیکمه، او بل مې اتهام نشته، صرف ما دا خطایي کړي. او ما په خپل ژوندون کې د ادب کاروان نیولی دی، او دا کاروان به سر ته رسوم ما سرتېري تړي. او اوس چې نوی فصل په هېواد راغوړېدلی دی، دا د تاسو فصل تعظیمي دوران اوس تېر شوی وي استاد صاحب. اوس چې نوی فصل په هېواد راغوړېدلی، ټول به رانه وښي که مو پخوا غوندې سستي کړي. او صرف